बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په همدې ویډیو کې موږ تاسو په دې باندې خبره کوو how to export FX application څنګه موږ تاسو په FX کې یو اپلیکیشن ایکسپورټ کولای شو دغه ایکسپورټینګ دلته چیک او تر سره کوو نو راځو په دې باندې چیک او بحث کوو لومړی به تاسو دلته اوریکل لوکل هاست لیکئ که څه ما لیکلی دي زه دوباره کوم اوریکل چې کله تاسو دلته د اوریکل هاست کوم URL چې دغه تاسو ولیکو له هغه بعد بیا راسئ او تاسو یو ورک سپیس پکې چیک کوئ کنیکټ کوئ ما ورک سپیس کنیکټ کړو د پریکټس په نوم باندې ورک سپیس ما جوړ کړی مې کنیکټ کړو په دې کې ما مختلف اپلیکیشن جوړ کړی زه راځم د ولي منګل په نوم باندې یو کارپوریشن یو اپ ته اپلیکیشن د دا چیک کوم ایکسپورټ کوم راځم ایکسپورټ باندې کلیک کوم دغه چې کوم تاسو دغلته پرېښي دغه چې ده ایکسپورټ برخه ده په دې کې راځم ایکسپورټ باندې بیا کلیک کوم نیکسټ کوم او دلته د دې دا کوم اپلیکیشن چې ما انتخاب کړی دغه ایکسپورټینګ ته سر کوم دغه مختلف ډیټیل چې کوم دلته موجود دي لکه د نیم سو د سلیکټډ اپلیکیشن نیم سو او پیج کاونټ سو 34 پیج پکې موجود دي آنر سو او دا نور پکې چې دي مختلف ډیټیل پکې کې موجود تاسو په اسانۍ سره چیک ورسې کتلی سئ ایکسپورټ باندې کلیک وکړئ او هغه فایل به تاسو دلته چې ایکسپورټ سي زه ګورم او دلته ماته د F114 په نوم باندې د SQL1.SQL په نوم باندې یو فایل دلته ماته چې ده ایکسپورټ شوی ده هغه زه کولی شم بیا په اسانۍ سره په بل FX کې هغه چې کوم امپورټ کړم نو دا و د اوریکل FX اپلیکیشن ایکسپورټینګ